بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ها مونږ په ټیبل کې ورور خبرې کړې وي چې دغه ټیبل مطلب مونږ څو ډوله اخیستی شو، سپریډ شیټ څو ډوله اخیستی شو، څنګه یې راوستی شو، ډرا ټیبل نه څه مطلب دی. مطلب د دې څومره شیان هغه مونږ ویل. زه تاسو ته یو طریقه وښیم. ښه یو څوک درته وایي چې یاره د کیبورډ لارې ماته یو ټیبل جوړ کړه چې د 2 خانو وي یا د 3 خانو وي 4 خانو وي. تاسو ته داسې یو طریقه هم زه وښیم ځکه دا شیان خاص هم تاسو یادي به ډیفالټ مونږ سره شته. شفټ سره به تاسو دا مثبت بټن ونیسئ، 1 2 3 4 بیا به شفټ سره مثبت بټن 1 2 3 4 بیا شفټ سره مثبت 1 2 3 4 ګوره دا به انټر کړئ. د دې نه ما سره یو ټیبل جوړ شو. اوس دې کې که تاسو اضافه کول کوئ د ټیپ بټن باندې کلیک کوئ، ټیپ بټن ګورئ. بله طریقه دلته مونږ کولی شو یاره دغه ځای چې دی په دې ځای کې دلته زه کلیک کوم چې بهر ځای کې کلیک کوم، دلته تاسو اضافه کوئ همالته یې کلیک کوئ. ستونزه شته؟ ګورئ دومره اسانه او ښایسته طریقه ده. د دې ځای نه تاسو اضافه کول غواړئ دې ځای کې ودرېږئ، په دې ځای کې ګوره. نو مطلب دا دی چې څه قسم چې تاسو غواړئ هغه تاسو سره راتلی شي. دا ټیبل ډېر زیاتې برخې لري دا موږ سره. بله طریقه مساوي ګوره که چېرته تاسو داسې کار وکړئ چې مثبت دا منفي علامه ګورئ 4 بیا مثبت 1 2 3 4 دا ما ډېر مخکې کړي دي. اوس نه پوهېږم انشاءالله دې سره به هم راځي. نو هم جوړ شو. ټیپ بټن باندې کلیک وکړئ، ټیپ بټن ګورئ. که چېرته چا وړوکی په کار وي وړوکی جوړولی شي، هر قسم هر شی چې تاسو غواړئ هغه تاسو څنګه کولی شئ. څنګه هماغه ټیپ بټن ده تاسو نه ده لیدلي که نه؟ ښه ګورئ ښه متوجه شئ. زه بعضې کسان وي دې کې مشکل لري، بیا هلته مونږ خپل درس پاتې کېږي. اسمه ذهن ته راغله که نه چې میل کېدای شي داسې یو څوک درنه تپوس وکړي، دا داسې مهم هم نه ده ښکاري. ښه دلته کلیک وکړئ. دا ګورئ که نه د شفټ سره به دا مثبت بټن ونیسئ، دې ته مثبت بټن ویل کېږي. 1 2 3 4 بیا به شفټ سره دا مثبت بټن ووایئ 1 2 3 4 دا څو شو؟ ګوره مونږ سره به دا مطلب 2 خانې شوې. زه ته یم چې 4 راته جوړې کړه، نو 4 1 2 3 4 بیا راشه شفټ سره څه شی وکړه دا بټن ووهه. بس نور به تاسو جوړوئ، انټر کړئ. صحیح شو؟ د انټر نه بعد تاسو دلته دا ټیپ بټن ګورئ. ګورئ ښه دا به زه لږ دې طرف ته کومه لږ یو کوچنی کومه لاندې به راښکته کومه ټیپ بټن ګورئ. دلته به کلیک وکړئ یو ځل په دې اخري خانه کې ټیپ بټن. بس ګورئ پوه شئ دې باندې ستونزه خو نشته. ښه نو دا هم د ټیبل طریقه ده مونږ سره. بیا تاسو جوړوئ چې څه قسم یې جوړوئ هغه تاسو پورې اړه لري. دا به زه مکمل ډیلیټ کړم. ښه اوس راځو زه به یو ټیبل غټ واخلم تر دې ځای پورې، مطلب دې ځای پورې، بس چې تاسو ښه پوه شئ دومره صحیح ده که نه. او دلته راځم دا به زه لږ درته نږدې کړم چې تاسو ته ښه ښکاره شي. ښکاري اوس ورته دې کړم چې ID صحیح شو. ټیپ بټن سره واوړه نیم، ټیپ بټن سره واوړه فادر نیم ان به ورته ورکړئ یا پوره نوم ولیکئ. ټیپ بټن سره لوکیشن، ټیپ بټن سره سیلري، ټیپ بټن سره څه جاب او بیا څه دی ډیټ. بس ID چې ده ما سره 1 2 3 4 5 نمونه ما سره خان دی، جان دی، صحیح ده، ولی دی او بل څه دی زبیر دی، علی دی. بس فادر نیم دا فادر نمونه به هم دا راواخلم او بس یو شی دي سره. ښه اصل مثلا تاسو به صحیح نمونه لیکاست نه چې تاسو کاپي پیسټ داسې کوئ. لوکیشن کې به زه ولیکم چې کابل کونړ، انټر به نه وهئ. ښه ډاون ایرو کې کونړ بل جلال آباد یا ننګرهار چې ورته وي، او لغمان او دا کاپي کړئ یا چې ورشو بس دلته بل شی ولیکئ چې لوګر. او سیلري د دې مطلب دا سیلري ده، د داسې لري، د داسې لري، د داسې
مطلب موږ مختلف ډوله سلري دلته ورته ورکولی شو د ده چې د 15,000 روپۍ ده بس جاب کې بس قسمه قسم جابونه دي دغه جاب دي نه بس تیر شو چې ډېر اوږد نه شي ښه نو راوشي ډیلیټ ته ډیلیټ کالم مکمل کالم ډیلیټ شو متوجه شئ اوس دې باندې کلیک وکړئ تاسو چې کلیک مو وکړ دلته لیوټ کې مونږ کوم ځای ته رارسېدلي یو ښه د ویو ګریډ لاین دا چې دی دغه ځای کې راځي ښه دا دې سره اړیکه لري پراپرټیز ښه دلته وګورئ دا ډرا ټیبل چې دی هماغه خبره تاسو یو څه ډرا کوئ زه ورته چې دا په دې ځای کې ډرا کا کلیک وکړه دې ځای کې ګورئ کلیک کوئ زه ورته دا د دې ځای نه جدا کا ګوره نو تاسو سره دا راتلی شي دا ډرا ده دا به تاسو خپله رسموئ خو دا مې نه دی پکار اوس داسې ده چې دغه اریسر معنی دا پاکي درته څه شی غواړي چې پاکي درته بار کلیک وکړئ مکمل د دې نه وځئ او راشه دې باندې کلیک وکړه بس لیوټ ته راشه په لیوټ کې دا اریزر واخله او زه ورته چې دا راته لرې کړه چې لرې کړه ګوره مکمل هغه ختم شو آی ډي نیم یو ته شو زه ورته چې نه داسې مه کوه خط شی وکړمه ورته وایم چې دا یو شان کا نو ګوره دی درته یو شان کا کنټرول زیډ نو څنګه چې تاسو غواړئ هغسې تاسو کولی شئ بل ډیلیټ آپشن دی موږ سره په ډیلیټ کې 4 خبرې دي ډیلیټ سیل یعنی یو خانه ډیلیټ کړه که زه دلته ودرېدلی یم ورته دا آی ډي خانه چې ده که نه سکیپ بټن وایي چې دا لرې شي کلیک وکړئ ډیلیټ زه یو سیل کې ودرېدلی یم او که څو کې ودرېدلی یم یو سیل کې ښه سیل پېژنئ خالي ځای یا خانې ته ویل کېږي یا حجرې ته ویل کېږي ښه نو که زه دلته ورته یم چې ډیلیټ سیل دا آی ډي به راته صرف ختموي آی ډي څه شوه ګوره ما سره ګوره شفت سیل اپ ته زه ورته یم چې نه ډیلیټ انټایر رو نه روم نه ډیلیټ کړو ډیلیټ انټایر کالم دا بیا ټول در سره ډیلیټ کېږي نو زه ورته یم یوازې دا ډیلیټ کا دا آی ډي او دا نیم چې د دې طرف ته بیرته راوله نو تاسو کېږئ دا تاسو ګور نیم هغه ځای ته راغئ که رانغئ کوم طرف ته راغئ چپ طرف ته راغئ زه ورته یم کنټرول زیډ یې کا نه داسې نه دا راته ډیلیټ کا خو چې دا کوم طرف ته لاړ شي ډیلیټ سیل کوم طرف ته لاړ شي باید چې دا شفت سیل اپ پورته لاړ شي نو ګوره که چېرته تاسو دا ډیلیټ کوئ دا به ګوره پاس مطلب ځي اوس ما پاس نه دی اخیستی خو بیا هم تاسو ګورئ دا ون چې دی پاس وخاته که ونه خاته مونږ لیفټ وخاته لیفټ دا معنی چې دا نوم د دې آی ډي ځای ته راشي او که اپ باندې مونږ کلیک وکړو او هغه دې ډیلیټ کړه نو دا ون به د آی ډي ځای ته وخیږي زه ورته چې نه داسې کار مه کوه خط شی وکړمه ورته دلته ودرېدلی یم که نه ورته داسې کار وکړه چې ډیلیټ کالم مکمل کالم د آی ډي ختم کړه نو درته ختم شو مکمل څنګه شو ختم شو تاسو څو ګورئ ښه دلته دا کالمونه ما اخیستي دي ورته دا جاو کالم مانه اضافه دی راشه دا ټول کالم راته ختم کا یو کالم ورته چې دا یو کالم ختم شو ورته دا ډیټ هغه هم ختم کا نو ګورئ ډیلیټ کالمز ختم شو ورته وایم چې دا 5 نمبر علي چې دی دا مکمل روز ما سره لرې کړه علي ما سره اوس نشته دی هغه را سره شامل نه دی نو کلیک وکړه او راشه دلته ډیلیټ ته په ډیلیټ کې ډیلیټ روز باندې کلیک وکړه تاسو ګورئ مکمل هغه روز ختمه شو که ختمه نه شو کنټرول زیډ یې واپس یې راول ورته یم داسې کار وکړه چې لیوټ ته راشه او په دې لیوټ کې ما سره ډیلیټ څه شی ده ټیبل دا ټول ټیبل ډیلیټ کړه ګوره ټول ټیبل ډیلیټ شو کنټرول زیډ سره واپس یې راولم په دې پوه شوئ که ډېر اسانه سیل ډیلیټ کا کالم ډیلیټ کا رو ډیلیټ کا صحیح ده نو دا تاسو کولی شئ بل په دې لیوټ کې ما سره دی انزرټ ایبوف ما یو کالم دلته په کار دی یا یو رو مې په کار ده زه د آی ډي نه پاس راشي یا لاندې راشي زه ورته چې نه دلته کې مې په کار دی یا مې دلته په کار دی کوم ځای کې دی په کار دی ایبوف انزرټ ایبوف مطلب پورته راته انزرټ کړه ګورې ورته یو خانه پورته انزرټ شو که نه ورته هم داسې کار وکړه دا مرج کمانډ درته اوس نه وایم دا به تاسو ټول انتخاب کوئ د مرج دا معنا مرج دا ټول یو ځای کا چې یو ځای شو اوس دلته ورته ولیکه چې ټایم ټیبل فار فار جاب صحیح شو اصل مثال مونږ یو څه شی ورته ورکوو صحیح ده او زه ورته یم چې دا راته سنټر کې که ګوره سنټر کې که او دې ته مطلب که کلر ورکوئ شیان ورکوئ هغه بیا مونږ وروسته ورته ورکوو تاسو وګورئ د اوس منځ ته دغه ټولې زه ورته یم چې منځ کې راوله اول دغه ما تاسو ته ویل د پوښتنې لګي لګي دا ویډیو هسې اوږده نه شي ګوره دا ګوره زه سنټر ته راولم مشکل شته هېڅ مشکل نشته سنټر ته راوسته چې دا مونږ ویلي نه دي خو دا اوس وایو دې طرف ته راوله دې طرف ته راوله کوم طرف ته زه ورته نه دا سنټر کې که دې طرف ته نه دې طرف ته ټول نه بهترینه طریقې چې ده هغه دا ده
ها بل چې د موږ سره ازوتم چې داس کار وکړه چې دلته انزت بیلو وته د دې لاندې یو بل کالم راته جوړ کړ یو بل کس راغی د ولی په نوم باندې خو دغه احسان په نوم باندې نو انزت چې بیلو لاندې دلته دغه کو یا زوتم چې نه داس کار وکړه چې دلته ودرېږم او ورته چې انزت لیفت د لیفت طرف ته راته اضافه کا څه شی یو کالم راته اضافه کا نو ګوره د لیفت طرف ته به تاسو سره اضافه کیږي لیفت طرف ته تاسو ګورئ کنه کنټرول زټ کا ورته چې رائټ طرف ته په دې ځکه راته یو اضافه کا دې طرف ته سیلری سره زه یو بل یو څه راولم نو ګوره دلته اضافه شو خاطر شي ورکه دا خو دلته بیا راغی کنه دا تاسو انتخاب کړئ دا مرج کمانډ ګورئ کنه مرج یو ځل کلیک وکړئ بس امغه ځای درته ام دلته سنټر کې شو در سره جان خپل اډجسټ کی بیا در سره سیدا نو ګوره از دلته کتا سو ته بیا ډېر لیکر څه دي کې تاسو سره راتلی شي مرسل باندې پوښوي کنه بل چې د سپیټ سیلز دي زه تم چې په دې ساحه کې راته 4 کالمونه نور واخله 4 نو راشه دلته په دې باندې بکلیک وکي ګوره ماته چې څو اخلي نمبر اف کالمز ورته چې تاسو راته وې 4 کنه یو د درې 4 15 اخلي څو اخلي کلیک وکا په دې یو کې راته 4 واخیسته کوانه خسته په دې کې 1 لیکم په ټی بٹن سره واړو 2 لیکم ټی بٹن سره 3 ټی بٹن 4 او دا وګورئ دا ټیبل چې راوستي دا داسې کوم ګران کار نه دی چې تاسو ووایئ دا به په څه رقم باندې جوړ کړي وي نه همدغسې به زده کړه ده همدغسې زده کړه کې به جوړوي صحیح ده پارشي باندې کولی شي نو ګورئ دا موږ څومره اسانه باندې کولی شو بس هر شی چې تاسو بیا ورته جوړوئ په دې کې تاسو اخلئ نو سپیټ کمانډ موږ سره شته دی دلته نو تاسو راشئ نو دې ځای کې زه ورته یم چې دا ځل ماته په دې کې دغه 4 مه اخله څو اخله زه ورته یم چې 7 دانې واخله او څو روز په همدې کې ورته یم په دې کې ورو راته یو 3-5 راته واخله نو ګورې په همدې کې به درته داسې لوی ټیبل غوندې جوړ کړي تاسو ګوره په دې یو کې درته دومره غټ ټیبل جوړ کړه زه ورته یم کنټرول زیډ دا مې نه دی په کار چې نه مې دی په کار بس صحیح شو بله خبره ده چې اکثره خلک وایي چېرې دغه ټیبل چې دی په 2 برخو وویشه بل ټیبل مه جوړوه بل ټیبل چې ته جوړوې یو څه پکې داخلوې نو دا خو موږ نه کافي وخت نیسي نو د وخت په صورت کې تاسو همدا په 2 برخو وویشئ نومونه بیا ورکوئ په ټیپ بټن سره تاسو سره د اضافه کېږي نو ګوره کلیک مې دلته وکړه د کلیک نه بعد راځم سپلټ ټیبل یعنې په منځ دغه کا وویشه نو ګوره کلیک وکړه یو ټیبل دا شو او یو دا شو اوس ګوره که تاسو وایئ چې نه دا موږ سره بیا نه زیاتېږي ټیپ بټن وهه که نه یاره دا را سره نه زیاتېږي خو ټیپ بټن وهه که نه دا را سره غټ که نو ګوره دې ته به خپله ځای پرېږدي او دا به موږ سره غټېږي نو موږ سره ټیبل په 2 برخو وویشو دا موږ سپلیټ کړه مطلب په 2 برخو موږ وویشه نو ګوره دې کې جدا نومونه دي که جدا نومونه دي که نو کله چې ضرورت شو تاسو د دې نه استفاده کولی شئ ستونزه خو نشته ها بل چې دی ما سره اټو فټ دی اټو اخیستل شوی د اتومیټک نه فټ معنا برابرول صحیح ده چې موږ اتومیټک ډولي برابر کو اوس متوجه شئ دلته زما انتخاب کړی مې دی دا ټیبل دې ځای پورې او زه راغلم په دې اټو فټ باندې ورته وایم چې اټو فټ کالم دا کالمونه چې دی څنګه کا فټ یې کا برابر یې کا ګوره اوس کالمونو ته ځای شته دی ګورئ هغه کالمونو ته څومره چې ټکس و هغه ټکس په مناسبت باندې چې څومره ځای دوی نیولی دی نو هغه نیسي اوس ورته وایم که نه چې دلته ما سره یو ټیبل دی دا ټیبل دی ما سره دا روز دي ما سره او دا کالمز دي زه ورته وایم چې د نوم باندې چې څومره نوم دی ښه نیم دی مطلب نوم راته فټ کړه اضافه ځای پکې مه ورکړه نوم دپاره خپل راته فټ کړه د دې دپاره خپل نو ګوره دی تاسو اټو فټ کالم داسې تاسو اخیستی شئ نو بل کمانډ چې دی موږ سره بل کمانډ موږ سره چې دی په دې کې ورته وایم چې اټو فټ وینډوز د وینډو برابر یې که مطلب دې ځای ته باید راورسېږي نو تاسو کلیک وکړئ هغه ځای ته ورسېده که ورنه رسېده ورته وایم چې نه داسې مه کوه ښه شی وکړمه فکس کالم ویل دا کالم فکس جوړ کړه چې څومره وي خو ګوره تاسو اوس په دې باندې نه پوهېږئ که چېرته زه کلیک وکړم او دې نیم سره یو څه اضافه کوم یا د فادر نیم سره اول زه راځم دلته کنټرول زیډ کوم یې واپس دا جوړ شو ځکه دلته لیکل کوم متوجه شئ ګوره یو به غټېږي بل به وړوکی کېږي ورته وایم داسې مه کوه دا راته ډایرکټ لاندې کې باسه نو که چېرته تاسو دلته راشئ او په دې باندې کلیک وکئ اوس ګورئ ورته لاندې راځي که نه راځي کلیک کوئ لاندې به څنګه دی لاندې به راځي دا به دې ځای نه زه کلوز کړم نو ګورئ
کلیک کوئ لاندې راځي که نه ګوره څومره ټیکس هغه ته ځای نه پرېږدي چې هغه ځای خراب کړي زه به ورته وایم چې داسې کار وکړه ورور چې څه وکړه د اټوفیټ ته راشه لیوټ ته او په دې کې څه شی واخله اټوفیټ څه کانټینټس نو ګوره په همدې باندې به تاسو سره داسې اوږد راشي صحیح ده نو دا کنټرول زیډ کوم واپس خپل حالات ترې راولم چې صرف تاسو په دې کمانډونو باندې څنګه شئ پوه شئ ستونزه خو نشته انشاءالله خبر چې دی موږ سره په دې کې یو هایټ دی بل ویټ دی هایټ دا معنی چې د دې اوږدوالی ویټ چې د دې پراخوالی اوس تاسو که غواړئ د دې ټیبل پراخوالی زیات کړئ اوږدوالی نو د دې ځای نه زیاتولی شئ ګورئ زیاتولی شئ که نه د دې ځای نه بېرته کمولی شئ څومره کموئ زه ورته یم چې داسې کار وکړه ګوره صفر شو ورته یم چې د دې پراخوالی راته زیات کړئ کم کړه ګوره پراخوالی اوس وګورئ زیاتېږي که نه زه ورته یم چې نه بېرته راته کم کړه نو د دې ځای نه بېرته کمولی شئ تاسو کمولی شئ که نه که د ټول ټیبل ټول به انتخاب کړئ تاسو څه ګورئ په دې ځای کې ګوره دغه ټیبل چې دی تاسو سره ګوره په دغسې شکلونو باندې راځي چې تاسو یې ویډ زیاتوئ او که کموئ کنټرول زیډ یې کوه واپس بس دومره ښه بیا په دې باندې زه کلیک کوم او راځم زه د لیوټ ته په لیوټ کې بل شی دی موږ سره بل شی ډسټریبیوټډ روز دي او بل شی دی ډسټریبیوټډ کالمز دي که چېرته تاسو په دې باندې کلیک وکئ او راشه ډسټریبیوټډ باندې کلیک وکئ ګورئ دلته خو پته نه لګېږي زه به دا ټول کنټرول زیډ کړم ښه متوجه شئ زه به راشم دلته کلیک او دغه اټوفیټ به زه داسې واخلم ټول څه شو لیوټ ته راشئ په لیوټ کې تاسو دلته راشئ او دې کې تاسو اټوفیټ کانټینټس بس دومره صحیح دي که چېرته دا زه انتخاب کړم که چېرته زه دا انتخاب کړم او زه راشم دلته د ډسټریبیوټډ روز ته نو ګوره دغه روز چې دی موږ سره داسې ښکاره پته ونه لګېده خو بیا هم تاسو وګورئ زه دا ډسټریبیوټډ کوم مطلب دا زه دې نه پراخېږي کالمز باندې کلیک وکړه کالم صحیح شو که چېرته زه په دې باندې بېرته کلیک وکړم هغه کالمونه موږ سره څومره اندازه کې چې وي په هماغه اندازې یې راکړي زه ورته یم دغه رو راته په همدې اندازه راکړه دغه رو د رو کې فرق شته که نه نو تاسو راشئ ډسټریبیوټډ رو باندې کلیک وکړئ هغه روګانې هم درته څنګه کې مساوي کې پوه شوې دې باندې ډسټریبیوټډ رو او ډسټریبیوټډ کالم باندې پوه شوې مطلب څه رقم چې کالم یو غټ وي هماغسې ټول کالمونه که څنګه چې رو یو غټ وي هغسې ټول رو که تاسو څو ګورئ ګورئ زه دلته ودرېدلی یم که نه او زه دغه کالمونه چې دي دا زه مطلب غټومه د یو کالم ما سره ډېر غټ دی زه ورته یم چې دا کالم یې ما ته ډسټریبیوټډ که ټولې غټې شوې ورته یم چې اوس دا رو راته ډسټریبیوټډ وکړه نو کلیک وکړه هماغسې رو به هم تاسو ته په هماغه اندازه کې څومره چې کالمز دي داسې تاسو سره پراخولی شي پوه شوې که نه ښه کنټرول زیډ کوم واپس اوس داسې ده چې زه غواړم چې دغه ټکس چې دی مطلب تاسو سره اول سر نه دې طرف ته وي که نه ګوره دې طرف ته وي زه ورته یم چې نه لږ یې دې طرف ته که یا دا منځ کې که که نه دغه چې رول پوښتنه وکړه نو دا ټول راځي دا لږ داسې که صحیح ده دې طرف ته راولي دې طرف ته راولي نو هر طرف ته چې تاسو راوځئ خو ټول نه بهترینه طریقه دا منځ طریقه ده چې په منځ کې تاسو انټري وکړئ اوس یو کس دلته انټري کړه د منځ نه به شي که لاندې انټري کړه د منځ نه به شي که دلته انټري کړه دلته به شي صحیح ده کوم چې تاسو دغه ډایرکشن دي موږ سره دلته ټکس ډایرکشن اوس ورته یم چې دا شوکې تاسو جوړوئ که نه شوکې چې جوړوئ ورته یم دغه دې ډایرکشن واړوه نو ګورئ دلته تاسو وګورئ شوکو دپاره تاسو وګورئ که نه پښتو کې هم دا لیکلی شئ مطلب دلته تاسو انټري کوئ دلته کلیک وکړه ورته لیکم چې یا دلته لیکم چې آی ډي پښتو کې هم ورته لیکلی شئ زه به دا ټول وران کړم دا ډایرکشن به زه بېرته څنګه کړم چینج به کړم یا دا به زه ټول انتخاب کوم چې یو شوکه مطلب یو څوک شوکه څنګه جوړي نور به تاسو کور کې پې کار کوئ ښه زه راځم یو شوکه جوړوم داسې لنډه مطلب دا زما سره یو شوکه شوه داسې لنډه که نه تاسو بیا پکې دغه کوئ دلته مطلب نوم دی په پښتو کې به ولیکو که نه دلته ورته لیکم چې دلته څه وي شماره وي ښه شماره بیا څه دی بیا ما سره دلته نوم وي نوم وي چې هر ځای کې وي بیا تاسو خپله راوستی شئ ښه څه دی ما سره نوم دی او دلته څه دی ما سره پلار نوم ښه پلار نوم دی ما سره او بل څه دی ما سره نیکه نوم دی نیکه نوم به نه وي پکې ښه نیکه نوم او بل څه دی
مجموعه دا شین بس دا بیا تاسو خپل لیکئ مضمون هر شی چې وي بیا صرف تاسو طریقه یاده کړئ ښه مضمون بس تېر شه پښتو کې زه نه یم دغه چې دا به څنګه کېږي خو متوجه شئ و شماره ده تاسو وایئ چې یار دا د دې ډایرکشن بدل شي پښتو کې لکه څنګه چې پښتو کې تاسو ګورئ تاسو ګورئ که نه داسې کوئ کلیک وکړه داسې کوئ کوم قسم چې تاسو ته خوند درکړي هماغسې تاسو لیکلی شئ اوس ګوره دا ورته مې دا سنټر کې راوله سنټر کې چې وي د دې طرف ته زه ورته نه دې طرف ته نه لږ یې پاس کړه ښه دلته زه ورته چې نه لاندې راکوز کړه دې طرف ته دې طرف ته دې طرف ته نو ګوره ورته د ټول نه بهترین طریقه دا ده او دلته ډایرکشن باندې کلیک وکړه او بار کلیک وکړه نو ګورې تاسو سره شماره 1 دی 2 دی وبخئ 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی 7 دی او 8 همداسې پسې ورځئ سیده و دلته کالم ځای پاکوئ که نه نو طریقه تاسو یاد ده چې ټیپ بټن ده نور ستونزه نشته د ټیپ بټن باندې کلیک کړئ ولو که تاسو سره 100,000 نفر وي نو ګوره شو که هغې دپاره تاسو ډیزاین کولی شئ تاسو جوړولی شئ هر څنګه چې وغواړئ کولی شئ تاسو د پاکټ ته وګورئ چې څنګه وي هماغسې اخله کالم دې یاد کړه چل دې یاد کړه ډراټ دې یاده کړه نو پکې ستونزه څه شی ده اسانه دی که نه ښه مرچ سیل باندې خو پوه شئ که نه یاره دغه سیلونه دواړه یو ځای کومه دغه دا دواړه نو مرچ ته راشه مرچ سیل ورته یم چې څومره ټاپ کې بټم کې زه ورته یم چې نه بس همدومره دا کوم چې ما انتخاب کړی دی لکه زه به داسې کار وکړم دا خو ما ټول په هغه ډایرکشن کې اخیستی دی زه ورته یم دا دوه سره یو ځای که دا دوه یو ځای کوئ چېرته یو ځای کوئ دا خو ښه طریقه نه ده خو ګوره ما سره دلته مرچ سیل دی او هلته هم دي ښه که زه په دې باندې کلیک وکړم هماغسې ما سره دا مرچ شو صحیح ده او که په دې باندې کلیک وکړم ما ته داسې یو اپشن غوندې راکړي چې مطلب ټاپ کې زه ورته یم چې مطلب 0.10 نمبر به ورکوئ خو د ټول نه ښه مرچ دی دا به اخلئ الا سپیس ورته ورکوئ زه ورته یم چې دومره سپیس ورته ورکړه صحیح ده اټومیټیکلی بس او نور سره کار مه لرئ دا اوکې کوئ نو ګورئ دې داسې مرچ غوندې واخیسته خو دا صحیح نه دی ښه نو کنټرول زد بیا کوئ تاسو ګورئ دلته موږ سره جوړ شو یعنې دوه کالم موږ سره په دې کې داخل کې جوړ شو خو د مرچ اصل دغه دا دی چې څو کالمونه سره یو ځای کړي نو دلته تاسو ګورئ دغه مرچ باندې زه کلیک وکړم دا دی سره یو ځای کړه که ورته یم چې نه دلته تاسو بېرته دغه مرچ سره یو ځای کوئ نو دلته زه راځم دغه مرچ سیل باندې ورته یم چې دا دوه کراته څو چې هر څومره اخلئ باټم د طرف نه دومره کوئ صحیح ده او علاوه سپیس ورته ورکړه د دې دواړو ترمنځ او نور چې څومره وي تاسو اټومیټیکلی سایز ټو کنټینټ کلیک هم په هغه ده که نه نو د کنټینټ سره چې تاسو ټکس لیکئ هماغه سره به خپله ځان عیاري اوکې وکړه نو بس هماغسې به تاسو سره وګورئ خالي شو که خالي نه شو فاصلې هم واخیستې یو بل نه تاسو وګورئ دا فاصله د دې سره فرق لري که نه لري ګوره فرق لري ورسره پوه شئ نو دې ته ویل کېږي خو دغه کمان خو به مونږ وایو که نه د کمان وظیفه به مونږ وایو مونږ ډېر کارونه زه سره بیخي د ټیبل ته ځمه نه زه په کوډ باندې هر څه کوم ضرورت نشته دی خو دغه کمان ویل چې دی مهم دی ښه بل چې دی دغه سوټ باید بعضې نمرې وي چې اول نمره څوک دی دویم نمره څوک دی صحیح ده تاسو لیدلي وي که نه زه پښتو کې زه داسې ډېر نه یم بلد ښه چې یاره زه به درته په انګلیسي کې یو شوکه جوړه کړم چې اول نمره څوک څنګه راځي دویم نمره څنګه راځي زه به داسې یو دغه جوړ کړم نوم او دومره دوه به جوړ کړم بس دی صحیح ده همدومره بس وي که نه همدومره بس دی زه دلته ورته ولیکم چې نیم انګلیسي کې به زه ولیکم تاسو بیا پښتو کې لیکئ نیم او دلته ورته ولیکئ چې نمبرز تاسو به ګوره ښایسته مضمونونه هم ورته واخلئ ښه اوس زه راځم نیم چې دی خان دی ولی دی کمال دی بلال دی جسیم دی کامل دی بس همدومره او دلته نمبر څو دي ورته یم چې د چې دی په سلو نه 55 ولي دي او د شپږ شپېته ولي او د څو ولي 3 ولي دي او د څو ولي دي اتاوې ولي دي د 90 ولي دي او د څو ولي دي څه شی ځه نومونه نمرې ولیده چې دی مطلب 55 ولیدي او بس صحیح ده ورته یم چې دا راته ترتیب کړه داسې 100 ټیکه 100 ټیکه ترتیب یې کړه چا چې ډېرې نمرې وي مطلب هغه اول کې راوله صحیح ده او چا چې کمې نمرې وي دا مونږ په ایکسل کې ډېر ښایسته کولی شو خو دلته دغه اپشن راغلی دی سورټ ته که راشئ دلته مونږ ته وایي چې څه شی غواړئ کالم د ټکسټ دی صحیح ده ټایپ ټکسټ دی او پیراګراف دی ډیسنډینګ یې راولم او که ascending دا معنی چې زد نه
یعنی یې نه تر الف پورې او اسندنګ دا معنی چې الف نه تر یې پورې یا په انګلیسي کې ا نه تر زټ پورې او زټ نه تر ا پورې نو ګوره که چې تاسو په دې باندې کلیک وکما ګوره ماته دا څنګه شو دا بی جے کې دا په کوم لیول باندې ماته راغله په حروف باندې نو زه ورته چې دا سکارو کا چې سور به تراشه ورته چې دا سکارو کا دغه ټایپ چې د ټیکست ته دلته ورته سره دلته شته دی نمبر دی کنه زه ورته دا نمبر انتخاب کا چې چا نمبر مطلب غټ پیراګراف ته موږ سره زه ورته چې پیراګراف سره کار مل لري او دا تاسو څنګه کې اوکې کې ها زه به دا انتخاب کوم دا ټول نمونه به انتخاب کې ښه بعض وخت ورته په صفحه کې زیات کار وشي به در سره کار نه کی به تاسو ورته چینج کوئ ها ټیکست ټایپ څنګه دی موږ سره دا خو پښتو دی موږ سره سیده او زه راشم دلته پیراګراف ته موږ سره دلته دوه نمبر دین به څه شي زه ورته چې ټیکست نه ما سره نمبر کا او په نمبر کې به څه دی ما سره پیراګراف ته سیده نو دا ټول اسندنګ کا کني به موږ آپشن هم کول شو کې کته نه راځي کنه خبره ورته دا په نیم باندې یوازې کې دلته کوم سره نمرې رسیدلی په دغه کې دا ډیر خسته شي او که تاسو نمرې انتخاب کړئ دلته نمونه چینج کیږي ښه دلته دې ته پام کوئ خو ور صفحه کې چې زیات کار وکړو بیا غسه مو سره کار نه کوي که دا زه ختم کوم بیا لیکم بیا وخت نه ځي کی دې مې پریکټس وکړ ان شاء الله مشکل پکې نشته دی ښه دا نمونه به خو تاسو سم پوهیږئ چې دا نمونه وي ما سره دا نمبرز نه وي او دا نمونه تاسو همداسې دغه کوئ مطلب برابروي دغه نمونه سیده نو ګورئ تاسو دلته اسندنګ ډیسندنګ شته دی دلته ورته ډیسندنګ کا نو ګوره په ډیسندنګ باندې راغلی ورته چې نه دا ماته چې کا اسندنګ کا نو ګوره اسندنګ باندې براشي درته سیده دا وکي کې ها بل چې د مسرام کنورټ ټو ټیکست ا دا کیبل ده کنه ټیبل ورته دا ماته ټیکست واړو تبدیلی کې کلیک وکړه او ورته چې ا پټي بټن سره کو پیراګراف څه شی ورته وکما که په کاما سره جدا کما که په پیراګراف سره تاسو راتوي ضرورت چې په کاما سره یا په پیراګراف سره وکي ورته وکړه نو تاسو ګورئ ښه نو دې درته څنګه کا د نمونه راوخسته په کاما سره جدا کا کنه دام د کاما سره دام د کاما دام کام کنټرول زد ورته نه داسې مې نه دی پکار د پښې دا ا یا ټول انتخاب کا ورته چې راشه دلته کنورټ ته راشه کنورټ ته لیورته او راشه کنورټ ټو ټیکست ته ټول به در سره چینج کی دا ځل ورته څه وایم ورته چې پیراګراف باندې کلیک وکړه نو ګوره پیراګراف په شکل باندې ټول درته څنګه جدا شو نو ګوره تاسو کلیک وکړئ دا ټول در سره پیراګرافونه شو کنه شو نو ګوره څومره ښایسته ټیکست کنورټ ټو ټیبل کنورټ ټو ټیکست نو یو شیم تاسو ته نه پریږدي تر څو تاسو سره مشکل پیدا نشي پوه شئ که نه ښه مطلب دی چې څومره ورځې عمره درس ته او درس ته نو دا به څنګه چلو کوو ښه په هر حال زه داسې کار کوم چې دا لرې کوم زه او بیا راځم دلته یو ټیبل ته دا مې انتخاب کوه زه راځم دلته لیوټ کې بل څه شی پاتې دی دغه موږ سره ریپیټ هیډر دا شته موږ سره که نه اوس داسې کار دی چې زه دا ټیپ دا غټوم ښه یو څوک درته وایي چې دا ټیبل په بله صفحه کې راته راوله خو چې همدغسې هیډر ولري نو ته به دا کاپي کوې او دا بیا هلته پیسټ کوې بیا کاپي کوې بیا پیسټ کوې نو دا خو ډېر سخت کار دی زه ورته وایم چې نه دا به ته راته خپله لیکې څه شی مې لیکلی ورته وایم چې راته ولیکه چې آی ډي نمبر آی ډي څه شی آی ډي او بیا ورته وایم چې دلته ما سره چیکه نیم کا और दलता मास्टर छे का फादर नेम का और दलता मास्टर छे का मतलब लोकेशन चर शेवी जब ورته ورکم چې سیلری بس اوس که چیرته تاسو دا انتخاب کړئ نو دا ډیزاین په برخه کې موږ سره ډېرې خبرې نورې دي خو دا اوس درته نه کوم زه اوس راځم ورته وایم چې داسې کار وکړه چې زه دلته که زه کلیک وکړم په دې باندې ما سره دا فعاله شو که کلیک ونه کړم دا ګوره ما سره مړ شو بیرته مړ شو که مړ نه شو ورته وایم چې نه دغه هیډر باندې ګوره هیډر باندې چې کلیک وکړم ژوندی شو را سره او دا مې کلیک وکړه بس اوس لاندې راشي زه بله ورقه اخلم که نه کنټرول انټر اوس ګورې اوس په دې ځای کې ما سره څه شو هغه بل امیم لرې که لږه شي ښه ګورې کنټرول زټ یې کوئ دلته به خالي ورقه واخلئ راشي دلته انزټ ته او په انزټ کې بلینک پیج واخلئ لاندې اوس ګورئ ورته هیډر رانغی ښه داسې کار به وکړم چې دا مطلب ما سره غټ شي تر دې پورې ټیپ څه شو ټیپ باندې تاسو کلیک وکړئ ګورئ راشئ صفحې نه یې ونه ووته
اوس ګورئ خپله یې ولیکل راته که نه آی ډي م راته خپله ولیکله نیم م راته ولیکه فادر م او سیلري م راته ولیکله اوس ګوره ټیپ باندې کلیک کوئ دا تاسو سره خپل یو ټیبل جوړ شو یو په دې صفحه کې جوړ شو دا دی او بل په دې صفحه کې هماغه ریډر او دغه هیډر یې درته راخیستې هملته یې درته ولیکل نو تاسو بس ګورئ چې څومره ټیبل جوړولی شئ ډېر په اسانه باندې تاسو جوړولی شئ ومن الله توفیق بس دی کار پې وکړئ کار سیده په دې کې چې دی یو ورځ مطلب بل هم شته دی په دې ټیبلو